ملګرو سلام، نیک محمد ویال یم. په نننۍ ویډیو کې به له تاسو سره د روهي وېبپاڼې د نوي ډیزاین په هکله یوه ویډیو شریکه کړم، په دې هیله چې خوښه به مو شي. زما لپاره ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې شخصا له تاسو سره یوه داسې ویډیو شریکه کوم چې په هغه کې به د نوي ډیزاین ځانګړتیاوې په ډاګه شي. لکه څرنګه چې تاسې ګورئ وینئ، په نوي ډیزاین کې موږ پاڼې ته نوی لوګو رسم کړی دی. د دې ځای په کلیک کولو سره په هر پاڼه کې چې تاسو یاست د پاڼې لومړی یا کور پاڼې ته تللی شئ. د لوګو لاندې په پاس منیو کې 15 وروستي خبرونه برخه کې په دې برخه د کلیک کولو سره 15 وروستي خبرونه راخلاصیږي چې تاسې په کلیک کولو سره لوستلی شئ. په نوي ډیزاین کې د هرې برخې رنګ سره سم د لوګو ډیزاین او د لینکونو ډیزاین او رنګ تغییر او بدلون مومي. د بیلګې په توګه زموږ خبره باندې کلیک کوو، لوګو شین شو او دلته هم زموږ خبره شین رنګ لري. په هر لینک باندې چې کلیک کوو هغه هم رنګ بدلوي او دغه برخه هم رنګ شین شو. په پاس منیو کې د خبرونو په برخه کې افغانستان، سیمه او نړۍ، فرهنګي، ورزشي. تاسو په دې ځای کې کولی شئ د خپلې خوښې د برخې په لیکنه کلیک وکړئ او همغه ولولئ، یا په برخه باندې کلیک وکړئ چې د همدغې برخې ټولې لیکنې راخلاصې شي. په کټګورۍ کې تاسو کولی شئ چې د لیکنو لیست ډیزاین ته تغییر ورکړئ. دې ځای په کلیک کولو سره لیکنو لیست تغییر خوري. په پاس ځای کې هغه لیکنې چې ډېرې کتل شوي دي راځي. لومړی دوې لیکنې، ټاپ لیکنه چې ډېره کتل شوې ده او هغې نه وروسته دویمه لیکنه چې ډېره کتل شوې ده ښکاري. ورپسې ټولې نورې لیکنې د سټنډز په اساس دلته لیست کیږي او ځای په ځای کیږي. په همدې ډول په نورو برخو کې هم تاسې کولی شئ چې د خپلې خوښې برخه یا لیکنه راخلاصه کړئ. لکه څرنګه چې پاس ما یادونه وکړه، د هرې برخې د رنګ سره سم د لوګو او د لینک او د نورو کټګوریو رنګونه هم تغییر خوري. د ارشیف په برخه کې هم تاسې کولی شئ چې انځورونه، ویډیوګانې او د لیکنو ارشیف برخې وګورئ. په پاس منیو کې د اړیکې په برخه کلیک وکړئ. له دې ځای څخه تاسې کولی شئ موږ ته د خپلې خوښې لیکنه، وړاندیز، خبر راولېږئ په مستقیم ډول.
د لیکنې لیکوال په ځای کې لیکوال، د لیکنې سرلیک په ځای کې د لیکنې سرلیک، برېښنالیک پته په ځای کې برېښنالیک یا ایمیل، او د سپام ضد کوډ په ځای کې 15 لیکئ، او په لاندې ځای کې ټوله لیکنه ځای په ځای کوئ یا پیسټ کوئ، بیا یې موږ ته رالیږئ. لیکنه په مستقیم ډول موږ ته راځي، موږ یې هلته که ایډیټ ته اړتیا لري ایډیټ کوو او له کنټرول پنل نه یې نشروو. زموږ او تاسې لپاره له دغې ځای نه د لیکنې رالیږل ډېر کار اسانوي. نو ښه به دا وي چې خپلې لیکنې له دغې ځای څخه موږ ته راولېږئ. په دې ځای کې ټول تش ځایونه ډکوئ تر څو لیکنه مو راولېږل شي. که دغه ځایونه برخې ډکې نه کړئ، لیکنه موږ ته نه رالیږل کېږي. کله چې موږ په یوه لیکنه کلیک کوو، لیکنه راخلاصېږي. په پاس ځای کې د لیکنې سرلیک، د لیکنې نیټه، د لیکنې برخه، د لیکنې لیکوال راځي. له دې ځای نه تاسې په مستقیم ډول کولی شئ د لیکنې برخې ته لاړ او د همدغې برخې نورې لیکنې ووینئ. د لیکوال باندې په کلیک کولو سره تاسې کولی شئ چې د لیکوال ټولې لیکنې ووینئ. په دې ځای کې دلته لکه څرنګه چې تاسې ګورئ د لیکوال ټولې لیکنې ځای په ځای دي. په نوي ډیزاین کې د هر لیکوال بیوګرافۍ او کوچني انځور ته یا عکس ته اړتیا شته. په دې هیله چې دغې یوې غوښتنې ته به مو پام وي او موږ ته به خپلې ټولې لیکنې ټول لیکوالان خپلې بیوګرافۍ او یو کوچنی انځور راولېږئ چې موږ یې په دې تش ځای کې ځای په ځای کړو، او د لیکوال په کلیک کولو سره به د لیکوال ټوله بیوګرافي او یو کوچنی انځور یا عکس په دې ځای کې راځي. کله چې په یوه لیکنه کلیک کوئ، لیکنه راخلاصېږي. د لیکنې سرلیک، لیکوال، برخې او نیټې لاندې دلته لکه څرنګه چې ګورئ د لیکنې انځور راځي. ورپسې تاسې کولی شئ د لیکنې متن لوی، ستر، لوی یا کوچنی کړئ د دغې دوو بټنونو په وهلو سره. لکه څرنګه چې ګورئ په کېکاږئ د لیکنې متن لوی یا کوچنی کېږي. له دې ځایه تاسې همداسې کولی شئ دغه لیکنه د خپل ځان سره شیر یا نشر کړئ په ټویټر کې، په فیسبوک کې، ګوګل پلس کې، لینکډین کې. له همدې ځایه تاسې کولی شئ دغه لیکنه ځان ته ایمیل یا یې چاپ کړئ په کلیک کولو سره یې. همدا ډول په لاندې ځای کې تاسې کولی شئ لایک یا شیر په فیسبوک کې کړئ.
په لاندې ځای کې لکه څرنګه چې ګورئ بیا د لیکوال نوم، کوچنی انځور او لنډه بیوګرافي دلته راځي. بیا کله چې په دې ځای باندې کلیک کوو د لیکوال بشپړې بیوګرافۍ ته راځو. همدا ډول لکه څرنګه چې ګورئ دلته د لیکوال نورې لیکنې، درې وروستۍ لیکنې راځي او د لیکوال نورې لیکنې په ځای باندې چې کله کلیک وکړئ لیکوال ټول لیکنې بیا راځي. په لاندې ځای کې ستاسې تبصرې، باید نوم، برېښنالیک پته یا ایمیل او خپله تبصره دلته ولیکئ او موږ ته یې له دې ځایه رالیږلی شئ چې هره تبصره به بیا په اتومات ډول کله چې موږ یو ځلې وګورو که تبصره د نشرولو وړ وه بیا د همدغې لیکنې لاندې په دې ځای کې راځي او ټولې تبصرې د لیکنې سره سم نشر کیږي. په لومړۍ پاڼه کې تاسې د ټاپ سلایډر په ځای کې کولی شئ په لیکنه کلیک وکړئ، هغه لیکنه د انځور سره راځي. که تاسې کلیک ونه کړئ بیا هم د یو 15-20 ثانیو وروسته په اتومات ډول دا اوړي او راوړي. تاسې کولی شئ چې په عکس یا په خپله سرلیک باندې کلیک وکړئ، له دې ځایه تاسې لیکنې ته راځئ. همدا ډول د ټاپ سلایډر نه لاندې سیاسي، ټولنیزې، اقتصادي، ورزشي په هره برخه چې کله کلیک وکړئ د همغې برخې لیکنې ښکاري. همدا ډول په چپ ځای کې علمي، معلوماتي، مهمې لیکنې او په لیکنه کلیک کوئ د همدغې برخې لیکنه راخلاصیږي. د وروستۍ ویډیو په کلیک کولو سره وروستۍ ویډیو چې کومه ویبپاڼې ته پورته شوې ده په دې ځای کې راځي. غږیز، کله چې په غږیز باندې کلیک کوو نو غږیز شعر، خبر او نور معلومات، غږیز معلومات دلته تاسې کولی شئ واورئ. د وروستی انځور په کلیک کولو سره د پاڼې وروستی انځور دلته راځي. تاسې کولی شئ د ښی او چپ بټن په وهلو سره انځور بدل او ویې ګورئ، سلایډر فعالېږي. رالاندې همداسې په دې ځای کې د ډېرې کتل شوې لیکنې، په دې ځای کې ټولې ډېرې کتل شوې لیکنې راځي. مرکې راوړي په کلیک کولو سره تاسې کولی شئ د خپلې خوښې لیکنه او برخه باندې کلیک او لیکنه راخلاصه کړئ. همدا ډول د روهي ویبپاڼه لایک کړئ. رالاندې د لوړې ټکنالوژۍ په برخه کې ټاپ لیکنه دلته راځي او نورې برخې د لوړې ټکنالوژۍ، ټلیفون ټکنالوژۍ، نور او کمپیوټر برخې په کلیک کولو سره یوه لیکنه دلته او نورې 3 لیکنې دلته راځي څنګ ته یې. رالاندې ادب، همداسې په کلیک کولو سره د هرې برخې یوه لیکنه دلته او چپ طرف ته یې 3 نورې لیکنې راځي. لاندې ځای کې ویډیو هم تاسې کولی شئ سلایډر فعال او په کلیک کولو سره یې نورې ویډیوګانې وګورئ. په نوې پاڼه کې موږ یوه برخه جوړه کړې ده چې د پازوال خبره نومیږي. په دې ځای کې به زه شخصا د ویبپاڼې
د لا پراختیاو، پرمختګونو او بدلونونو په هکله د تاسو سره ټول معلومات شریکوم، په دې هیله چې دغه برخه به تاسې ته جالبه او خوندوره وي. نن د پاڼې په لاندې ځای کې تاسې کولی شئ خپل ایمیل په دې ځای کې ثبت، تر څو په راتلونکي کې موږ وکولای شو تاسې ته د ویبپاڼې وروستي معلومات او لیکنې د ایمیل له لارې در ولېږو. په لاندې ځای کې یو فنکشن بل هم شته، هغه دا چې که نه غواړئ چې دغه برخه ښکاره شي، په کلیک کولو سره یې دغه برخه پټېږي. د ویډیو برخې په کلیک کولو سره همدغه ویډیو په مستقیم ډول چالانیږي. مننه، په دې هیله چې دغه ویډیو به تاسې ته په زړه پورې وي او پر معلوماتو به